د المطففین مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریاتیاومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. شپږ دیرش مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تباهی د کم ورکوونکو د پاره د هغه حال داسې دی چې کله له خلکو نه څه اخلي نو پورا یې اخلي او کله چې هغه ته په پیمانه یا تل څه ورکوي نو کمی ورکوي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آیا دا خلق نه پوهیږي چې په یو لوی ورځ را پاتول کیدونکې دي؟ هغه ورځ چې کله ټول خلق د عالمینو د پروردګار په حضور کې ودرېږي. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. هیڅ کله نه چې دا کافران ګمان کوي ارو مرو د بدکارانو عمل نامې د سجین په دفتر کې دي. وما أدراك ما سجين. او ته څه خبرې چې د سجین دفتر څه دی؟ كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. یو کتاب دی لیکل شوی تباهی ده په هغه ورځ د دروغ غنونکو لپاره چې د جزا ورځ دروغ غني. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. او هیڅوک د جزا ورځ دروغ نه غني مګر هغه څوک چې له حد تیری کوونکی بد عمل دی. هغه ته چې کله زموږ آیاتونه واورول شي نو وای دا خود په خواني وختونو ویناوي دي. كلا بل قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هیڅ کله نه چې دا کافران فکر کوي بلکې حقیقت دا دی چې د دې خلکو زړونه د دوی د بدو عملونو زنګ وهلي دي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. هیڅ کله نه چې دغه کافران فکر کوي رومه په هغه ورځ دوی د خپل پروردګار له لیدو څخه به برخي وي. بیا به دوی په دوزخ کې واچول شي. بیا به دوی ته وویل شي چې دا همغه څه دی چې تاسو دروغ ګڼلی وو. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هیڅ کله نه چې دغه کافران فکر کوي رومرو د نیکانو عمل نامه په علین یعنی د لوړ مقام خلکو په دفتر کې ده. وما أدراك ما عليون. او ته څه خبرې چې علین یعنی د هغو لوړ مقام خلکو دفتر څه ده؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. یو لیکلی کتاب دی چې مقرب پرښتې د هغه ساتنه کوي. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. رومرو به نیکان په زیاتو خوندونو کې وي. د عزت په هسکو تختونو ناست ننداره کوونکي به وي. د هغو په څیرو کې به تل نعمتونو څخه په ګټې اخیستلو د خوښۍ نښې لیدای شي. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. په هغو به سرپټي خالص شراب څښل کیږي چې د مشکو مهر به پرې لګېدلی وي. څوک چې د نورو نه میدان ګټل غواړي د دې شي د ګټلو په مسابقه کې د هڅه وکړي. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون
په دې شرابو کې تسنیم ګډوي دا یو چینی د چې د هغې له اوبو سره مقرب خلق شراب څښي إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مجرمانو په دنیا کې په مؤمنانو باندې ملنډي وهلې چې کله به د هغو ترڅنګ تیرېدل نو د هغوی لوري ته به د تمسخر سترګکونه وهل کله چې بخپل کورونو ته ورستنېدل نو د ملنډو وهلو د خوندونو په اخیستلو به ورستنېدل وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين او کله چې به مسلمانان لیدل نو ویل به دا لارورکی سرګردان خلق دي په داسې حال کې چې دوی د هغو څارونکي نو لیږل شوي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون نن خو مؤمنان پر کفارو خندا کوي په تختونو ناس د هغو د حالت ننداره کوي هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ورکړه شو کافرانو ته د هغو د حرکتونو جزا چې هغو کول